السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به موږ تاسو په امپیریټیو سنټنسز باندې خبرې وکړو چې امپیریټیو سنټنسز هم وپېژنو. دوستانو دا له کاینډز اف سنټنس څخه څلورم کاینډز یا څلورم قسم دی. دوستانو امپیریټیو سنټنسز لازمي جملې. دوستانو د دې تعریف یا definition دی له موږ سره. These sentences express order, advice, request and suggestion. دوستانو دا جملې حکم، مشوره، غوښتنه او وړاندیز څرګندوي. order دوستانو حکم، advice مشوره، request غوښتنه او suggestion وړاندیز express څرګندوي. These sentences express order, advice, request and suggestion. دا جملې حکم، مشوره، غوښتنه او وړاندیز څرګندوي. دوستانو ورځو په ډیټیلز په وضاحت سره مثالونه راخلو چې هغه مونږ په هر شي ځان ته پوه شو چې دا order څه شی دی، advice څه دی، request څه دی او suggestion څه دی. مثال دوستانو example له مونږ سره دی stop talking. دوستانو خبرې مه کوه. stop talking خبرې مه کوه. دا مونږ په یو چا باندې امر وکړو، یعنی دا په امر کې رالی. stop talking خبرې مه کوه. دا امپیریټیو سنټنس و، مونږ په چا باندې آرډر وکړو، امر مور باندې وکړو، حکم مور باندې وکړو، یعنی خبرې مه کوه. be punctual د وخت پایبند اوسئ. دا دوستانو ایډوایس و، مشوره سوه. یو نو be punctual دا ایډوایس و د امپیریټیو سنټنس، لکه مونږ چې په تعریف کې وویل. دا ظاهروي order, advice, request, suggestion. دوستانو دلته له مونږ سره څرګندوي یا ایکسپریس کوي be punctual advice یا مشوره. د وخت پایبند اوسئ. be punctual د وخت پایبند اوسئ. please lend me your camera. request درخواست دوستانو چاته غوښتنه سوه، مهرباني وکړه ما ته خپله کیمره راکړه. please lend me your camera request سو، غوښتنه سوه. دا هم دوستانو له مونږ تاسو سره د امپیریټیو سنټنس هغه request سو. امپیریټیو سنټنس یعنی مهرباني وکړه ما ته خپله کیمره راکړه. please lend me your camera. let us go to the park. let us go to the park راځئ چې پارک ته لاړ شو. راځئ چې پارک ته ولاړ شو. let us go to the park دوستانو دا یو وړاندیز سو، suggestion یعنی وړاندیز. let us go to the park